السلام علیکم ګران لیدونکو موضوع زمونږه په انزر ډربن کې د هیډر او فوټر و په تیر ویډیو کې موږ بحث وکړ په هیډر باندې چې هیډر موږ دا ویلې چې د صفحې په ټاپ برخه کې د صفحې په پاسنۍ برخه کې که چیرې موږ د ډاکومنټ ټایټل راوستل غواړو یا د لیکوال نوم راوستل غواړو یا تاریخ یا بل کومه څه لیکنه چې د صفحې په سر کې د هر صفحې په سر کې تکرار راشي هغه لپاره موږ د هیډر نه استفاده کوو. تاسو راشي ماوس کارزر بوځئ فوټر ته. اوس نننۍ ویډیو په فوټر په اړه ده. فوټر په اړه موږ بحث کوو. نو که چیرې تاسو د ماوس کارزر د فوټر د پاس تاسو بوځئ نو هماغه معلومات تاسو لیکئ. که چیرې موږ غواړو د صفحې په لاندې برخه کې فوټر معنا د صفحې لاندې برخه غواړو د صفحې د هر صفحې په لاندې برخه کې یو د لیکوال نوم یا د ټایټل نوم یا د صفحې نمبر او یا بل لیکنه چې موږ غواړو دا تکرار شي هغه لپاره موږ د فوټر نه استفاده کوو. نو طریقه ډیر ساده. تاسو فوټر باندې تاسو کلیک کړئ او را بشلته لکه هیټر کې موږ هم ویلې دلته بلډ ټمپلیټ تیار شته دی. زه راځم یو دان نه استفاده کول غواړم. مثال د دې نه استفاده کول غواړم. ډیر ساده. انټیګرل باندې تاسو کلیک کړئ د لیکوال نوم راځي او د صفحې نمبر برازي د بدین نه دا کلوز کړه. نو ګوري هر صفحې ته کچیر تاسو لاړ شئ دا به تکراریږي. صفحې نمبر په بدلیږي ستاسو برازي. ګوره فرید الله قادری دا د صفحې نمبر 2 شو. په همدې شکل تاسو لاندې صفحې ته شپږم صفحه فرید الله قادری. نو ګوري د فوټر یا د صفحې په لاندې برخه کې غواړو د زما د ډاکومنټ د صفحې په لاندې برخه کې هر کلمه یا یو جمله ځلیکم یا صفحې نمبر چې هغه په مسلسل ډول باندې تکرار راشي نو هغه لپاره موږ کولی شو د فوټر نه استفاده وکړو. نو بیا راشي تاسو انزرټ باندې کلیک کړئ راشي فوټر ته. دا د نه دی پکار. دا کولی شي ته مثال زما نوم نه دی پکار باید بل شی راشي نو کولی شي ایډیټ فوټر باندې تاسو کلیک کړئ. نوم دی باید را نشي د ما ډاکومنټ نوم دی باید راشي. دا د کولی شم لرې کړم دلته د ډاکومنټ نوم لیکم. مثال د ما موضوع د فوټر په اړه ده. فوټر دی باید ولیکل شي او تاسو د کلوز کړئ. د هر صفحې د پیج نمبر تر څنګ به تاسو د ډاکومنټ نوم فوټر مثال لیکل کیږي پکې. نو دا څه کولی شي دا د انزرټ ټیب باندې په کلیک سره انزرټ به خلاصېږي. بیا د فوټر د لارې دا ایډیټ کوي. کولی شي دا لرې هم کوي. لرې که ماته فوټر به نه دی پکاره نو هیډر به هم لرو که هغه هم نه دی پکار نو لرې که نه به ستا په ډاکومنټ کې هیډر وي او نه به فوټر وي. ګور دا صفحې لاندې برخه هیڅ پکې نشته. صفحې ټاپ برخه هیڅ پکې نشته. نو بیا راځو فوټر ته. فوټر باندې کلیک کوم دا وته ماته د یو سره راواله چې پیج نمبر پکې راواله. ګوري تاسو دا کوم شی انتخاب کړئ. ډیر ساده. نو ګوره پیجز مانا پنځه ټول و صفحې دي ته په پنځمه صفحه کې دا د کلوز کا. ډیر ساده. تاسو تر راشئ وګورئ صفحې نمبر به تاسو سره شپږمه صفحه کې ته ولاړ او دا ټول و صفحې دي. که چیرته ایډیټ کول غواړئ ایډیټ طریقه ډیر ساده ده. په دې باندې ډبل کلیک کړئ. په دې برخه باندې هم تاسو ایډیټیبل فارم تاسو خلاصيږي او یا تاسو کولی شئ دا کلوز کړئ راشي انزرټ ته او راشي فوټر باندې کلیک کړئ او دلته راشي ایډیټ باندې کلیک کړئ. دا تاسو کولی شئ انتخاب کړئ. ډیر ساده. دلته کولی شئ سایز ته غټ کړئ او یا بولډ کړئ او یا په همدې شکل سټایل ته تغیر ورکړئ. نو په دې شکل تاسو کولی شئ د استفاده وکړئ. نو دا به د بک کلوز کړو. نو هر صفحه کې تاسو وګورئ تاسو لپاره پیج نمبر دا به راغلی وي په فوټر کې. بیا راشي انزرټ ته او فوټر ته. فوټر کې زه غواړم دا مې نه پکار د کوم شي د دې د لری کبا ریموو فوټر باندې کلیک لري کیږي. او بل خبره چې مور فوټرز فرام office.com تاسو کوم د office.com نه نور فوټر هب راوالي راشي د باندې کلیک کړئ. دا یو بل ټاپ فوټر دی چې واضح پیج نمبر پکې ذکر ده. دا تاسو انتخاب کړئ او راشي دلته سایز ته غټ کړئ او بولډ هم کړئ په دې شکل. نو دا موضوع زموږه د فوټر په اړه وه. ان شاء الله بل موضوع به زموږه د پیج نمبر په اړه وي. نو اوس لپاره خدای په امان. بیا لیدو په هیله.